سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پرونی سبق کی منگا ذکر دا استعاذہ یا استعاذتا تعوذ هم ویلے شی منگ پاغی تفصیلی بیان کڑو. اس نننی سبق کی منگا بیان پا تسمیہ باندی کو. تسمیہ دیتا بسم اللہ هم ویلے شی. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تا ویلے شی. د شریعت په اصطلاح کې ورته تسمیه وای. دا منګه د قرآن مجید د ابتدا د پاره لولو، چونکه دی کې د الله تعالی اسم دی، دی وجه دی ته تسمیه وای. حکم د دی د قرآن مجید نه هم ثابتیږي چې الله کریم باقاعده امر کړی دی په خپله چې قرآن کله هم تاسو لولئ نو هغه د الله په نوم سره شروع کوئ. لکه دې دپاره سورت دی سورت العلق د 13 سپارې. سورت العلق آیت نمبر اول اللہ کریم فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ اولولا قرآن بسم ربک پا نوم در رب خپل یا پا امداد د نوم در رب خپل. کله هم چې قرآن لولی نو د قرآن د لستو د پارا الله کریم فرمایل چې دا تاسو شروع کوي د الله په نوم سره. ځکه د شیطان نه خو منګه الله تعالی په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره لری کو. نو اوس دا قرآن کریم دا یو ثقیل کار دی، یو درون کار دی، یو ګران کار دی. د دی وجې منګه په دی ځای کې اوس دا د الله په امداد په تسمیه سره شروع کوو. د الله د امداد نه بغیر قرآن کریم سر ته رسول دا محالی، دا ډیر ګران کاری. نو دی وجې منګه د هر صورت په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم بوایو. په دې تسمیه کې څه د علماء اختلافات دي چې دا تسمیه دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د صورتونو جز وي او کنه وي. په دې به لږ شانتې بحث کوو. اول چې آیا دا تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم دا د هر یو صورت جزوی او کنا. پدی کې اول مسلک د شوافع یعنی د امام شافعی رحمه الله مسلک. پدی کې بیا داغي دو قسمه مسلک دی. یو د متقدمین علما د شوافع، هغه علما چې هغه مخکې تیر شوي دي، او دویم متأخرین علما د شوافع، هغه علما چې هغې وروستو تیر شوي. نو متقدمین او متأخرینو په دې باب کې دو مسلک دي. متقدمین علما د شوافع د هغې دا نظریه ده چې تسمیه دا د هر صورت جز دی. مطلب چې هر یو صورت سره تسمیه دا به لګېدلی وي، دا به من حیث آیت شمیرلی کیږي. دی وجې بعض قرآن مجیدونو به تاسو ته په نظر راځي، خاص کر په عربو کې
چې الته به بسم الله الرحمن الرحیم ته هم اول لیکلی نو هغې اول آیت دغه شماري او بیا په هغې کې د متاخرین علماو دا مسلک دی هغې وایي چې تسمیه د هر یو صورت جز نه دی چې هر یو صورت سره ولیکلی شي بلکې صرف د سورة الفاتحه جز دی دا به صرف د سورة الفاتحې دپاره شمیرلی کیږي نو دا د شوافعو مسلک دی دویم مسلک په دې کې د موالکو د امام مالک رحمه الله او داغه د مقلدینو هغې وایي چې تسمیه مطلقاً د یو صورت هم جز نه دی هغې وایي چې تسمیه مطلقاً د یو صورت هم جز نه دی معنا بسم الله الرحمن الرحیم د یو صورت جز هم نه دی دین علاوه زمونږ چې کوم علما دي احناف دا هغې دې باره کې دا مسلک دی وی تسمیه صرف د سورة النمل جز دی سورة النمل 13 آیت به وروسته وباسو هلته به وګورئ د سلیمان علیه السلام خط د هغې ذکر الله هلته کړی هلته بسم الله الرحمن الرحیم شته صورت په منځ کې نو دې وجې د احنافو دا مسلک دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا صرف او صرف د سورة النمل جز دی باقی د یو صورت هم جز نه دی اوس سوال دا راځي چې په قرآن کې د هر صورت په ابتدا کې بغیر د سورة التوبې نه لیکل کیږي ولې نو زموږ مسلک دا دی نزلت للفصل بین السور چې دا الله نازل کړی دی دپاره دی چې فصل راولي په منځ د صورتونو جدایي راولي نو لیکل کیږي د هر صورت په ابتدا کې للفصل بین السور دپاره د فصل راوستو جدائی راوستو په منځ د صورتونو خدا جز د صورت نه دی نو زمونږ به دغه مسلک وي چې صرف دا د سورة النمل جز دی او د بقایا صورتونو جز نه دی علت د تسمیه چې ولې مونږه تسمیه لولو د څه دپاره نو په هغې کې اول علت د دې چې تسمیه ولې مونږه لولو بسم الله الرحمن الرحیم ولې وایو نو اول علت دا منګ لولو د پاره د استمداد من الله د پاره د استمداد من الله د پاره د مدد غوښتو د الله نه ځکه چې قرآن کریم یو امر شاقه دی او قول ثقیل دی امر شاقه یو ګران کار ته وایي یو سخت کار ته وایي قول ثقیل یو درون بوج ته وایي قرآن کریم یو امر شاقه دی او قول ثقیل دی دی وجې منګه سکو د دې قول ثقیل او امر شاقه د تکمیل د پاره منګه د الله نه استمداد د الله نه مدد غواړو قرآن کریم درون بوج دی دی باره کې لږ تاسو وګورئ سورة المزمل 5 نمبر آیت دی د سورة مزمل سورة مزمل سورت نمبر 3 د 9 سپاری سورت 3 آیت 5 انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا اللہ فرمائی انا سنلقی یقینا منگا سنلقی غرزو یعنی نازلو پتا باندې قولا ثقیلا بوج درون دا ډیر زیات نهایت درون بوج دی نو دی وجی د دې درون بوج د لستو د پاره منګه اول د الله نه امداد غواړو چې یا الله ستا د امداد نه بغیر ګورې منګ دا نشو پوره کولی نو دا علت اول شو دویم علت د تسمیه د ویلو د بسم الله الرحمن الرحیم د ویلو نو هغه للحصول البرکت د پاره د حاصلولو د برکت منګه تسمیه چې وایو دی د پاره چې برکت په حاصل کو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په حواله د ابو هريره وی کل امر زیبال هر یو کار چې هغه اوچت کار وي لم یبدأ ببسم الله الرحمن الرحیم چې هغه ابتدا په بسم الله الرحمن الرحیم سره ونشي اقطون هغه مکمل پاتې کیږي هر یو درون هر یو اوچت کار هر یو عظیم الشان کار چې هغه بغیر د دې تسمیه نه شروع شي هغه کار نامکمل پاتې شي نو منګه چې د قرآن مجید د هر صورت په ابتدا کې
بسم الله الرحمن الرحیم وایو د دې دپاره چې دا عظیم الشان کار زمونږ نه مکمل پاتې نشي. دریم علت د تسمیه د ویلو لتذلیل الشیطان د پاره د ذلیل کولو د شیطان. منګه بسم الله الرحمن الرحیم چې وایو نو په دې سره شیطان ذلیل شي. حدیث کې راځي د مسند احمد حدیث دی، یو صحابي رسول دی هغه وی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په خر باندې وروستو ناستم، کان ردیف النبی صلی الله علیه وسلم قال وی كنت ردیفه علی حمار، وی زه چې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستو ناستم په خر، فعثرا نو هغه خر ټکر وخوړه، فقلت نو ما وی تعس الشیطان هلاک دي شي شیطان، ما شیطان ته خیری وکي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تقل تداسې مه وایه تعس الشیطان چې هلاک دي شي شیطان، ته د هلاکت خیری هغه ته مه کو، ځکه فانک اذا قلت نو یقینا کله چې ته دا ووایې تعس الشیطان هلاک دي شي شیطان، تعاظم الشیطان شیطان ځان لوی وګڼي فی نفسه په خپل زړه کې ځان ته څه لوی څیز ووایي چې وګوره وقال صرعته او هغه وګوره دا ما وغورځولو بقوتي په خپل طاقت سره. نو شیطان ځان ته د عظمت نسبت کوي چې وګوره دا ما په خپل طاقت وغورځولو دی وجې ته داسې مه وایه. فاذا قلت نو چې کله ته ووایه څه شی بسم الله وایه، چې یو ځای کې گاډی وي ولګیږي یا څه بل څه حادثه در سره وشي نو ته بسم الله وایه، د الله نوم اخله. ولی تصاغرت الیه نفسه، ځکه د دې الفاظ په ویلو سره هغه ته ځان ډیر حقیر او ذلیل معلومیږي. حتی یکون اصغر من ذباب، تر دې پورې چې هغه د مچ نه هم بیا ځان سکی لاندې ګڼي، نو هغه د مچ حیثیت هم پاتې نشي چې نوم د الله واخلي. نو منګه د شیطان د ذلیل کولو دپاره مسکو بسم الله بار بار بوایو. څلورم علت د دې نزلت للفصل بین السور، وختي ما ذکر که چې دا نازل شوی دی د پاره د جدایي راوستو په منځ د صورتونو. نو چې موږ بسم الله الرحمن الرحیم لولو دې دپاره چې د صورتونو ترمنځه په دې سره موږ څه وکړو جدایي راولو. دا د دې یو څو علتونه یو څو نمونې د بسم الله الرحمن الرحیم په قرآن مجید کې د دې یو څو نمونې وګورئ چې آیا من یو کار د بسم الله سره شروع کو من له څه فایده راکوي او که نه راکوي. د هغې دپاره یو څو نمونې. اوله نمونه سلیمان علیه السلام چې کله خط لیکي بلقیس ته بادشاهڼې ته د یو ځای، نو هغه دپاره د برکت سوی په خپل خط کې هغې دپاره لږ تاسو سورة النمل وګورئ. سورة النمل 13 او 1 آیت د سلیمان علیه السلام د خط ابتدا چې کیږي نو هغه په څه سره کیږي نو هغه لږ وګورئ. سورة النمل سورت نمبر 20 سورت 27 او آیت نمبر دے 13 او 1 د سورت النمل. انه من سلیمان، یقینا دا خط د جانب د سلیمان نه دی. و انه او په دې خط کې څه دی شان دا دی بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په امداد د نوم د الله. الله تعالو علی و اتونی مسلمین، دای بیا خپل هغه پیغام ورکړي. سلیمان علیه السلام خط لیکلې بادشاهڼې ته، نو هغه ابتدای په دی بسم الله الرحمن الرحیم سره کړي. نو د هغې برکت د هغې اثر ته وګوره چې په هغه ښځې باندې دوره اثر راغلی د دې جملې چې هغه ښځه ډایرک دې ته تسلیمه شوې ده چې زه ایمان راوړم. دارنګ دویم نمبر نمونه د نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته هغه وخته نو هغه دغه بسم الله ووې، نو په پوره دنیا باندې طوفان راغلی دی. خو نوح علیه السلام چونکې دا دعا ووې په کشتۍ کې سور شه د خلکو سره، نو الله رب کریم وګوره
د دې دعا په برکت نوح علیه السلام او په کشته کې چې څوره خلک وو هغې له نجات هم ورکړی دی. دې دپاره وګورئ سورت دی سورت هود 11 نمبر سورت هود 11 سورت آیت 41 وقال اركبوا فيها او نوح علیہ السلام سوارشی پدی کشتے کی بسم اللہ مجریها بسم اللہ غم وی بسم اللہ پا امداد د نوم د اللہ مجریها روانی دل د دیدی و مرساها او دری دل د دیدی کدا کشتے روانیگی هم نو پا بسم اللہ سرا او که ادریگی هم نو دا پا بسم اللہ سرا نو چکلا یوزی تروانی کشتے کی ناستی اغی ابتدا هم پا بسم اللہ کا نو داغی برکت بدر باندې دا نازل شي چې الله بتا صحیح و سلامت غذای ترسی. دریم نمونه د بسم الله الرحمن الرحیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطوط داغی خط چاغه به یو بادشاہ ته لیږه یا غ خط چې په صلح حدیبیه کې لیکل شوی هغه معاهده پای کې بسم الله الرحمن الرحیم موجودو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا به هم په بسم الله الرحمن الرحیم سره کولو. سلورم نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې بکلا روټه خوړو نو په ابتدا کې هغه به دا دعا وې بسم الله وبرکت الله بسم الله وبرکت الله. دا صحیح حدیث دی د کنز العمال. بعضی حدیثو کې بسم الله وعلا برکت الله د خواغه ضعیف دی. اصل چې کوم الفاظ دی هغه بسم الله وبرکت الله. که بسم الله خالی هم وای سید حدیث کشتا او که ورسره وبرکت الله هم وای نو دام حدیث کشتا وعلا پکې نشته. بسم الله وبرکت الله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله روټه خوړنو په ابتدا کې به دا وې نو دا هغه روټه برکت الله تا تسکی دوچن کی او که فرض کا دا غینه به کله هیر شو د روټې په ابتدا کې انسان د کله کله هیریږي نو د ابو داود شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اکل احدکم کله چې خوراک کوي او تن ستاسو فلیذکر اسم الله تعالی نو هغه دی یاد کی نوم د الله تعالی یعنی بسم الله دی وی. فإن نسیا او کچری هیر شتی ان یذکر اسم الله تعالی چې یاد کی نوم د الله فی اوله په اول کې که یو تن هیر شي په اول کې چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وبرکت الله یا بسم الله وی فلیقل بسم الله اوله و آخره نو دې د روټې په منځ کې مسو کې دا وی بسم الله اوله و آخره شروع کوم په امداد د نوم د الله هغه اول د دی هم او آخر د دی هم نو استاد اول نه چې تا ابتدا د نوړې کړي پای کې بسم الله شامل شو په آخر کې نو د برکت نه وس شي دا وډک شي. دارنګ پنځم نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوبوس کلو عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلو اوبس کلو نو هغه به هم د بسم الله سره د اوبس کلو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تشربوا واحدا كشرب البعير تاسو به مسکی په یو سا کې پشان د سکلو د اوخ یاد ساته په یو سا کې اوبس کی غړب کی نو تاسو دا شان مغړب کوي ولکن اشربوا لیکن اوس کوي مثنا و ثلاثه په دوو ګټو کې یا په دریو سا اخلي ګلاس نو خلخ وا کوي سا واخلي بیا وبوس کوي بیا سا واخلي خلخ وا کوي بیا وبوس کوي په دوو دریو ساګانو کې وبس کوي اوس کوي ځکه په یو سا کې اوخس کی نو چې تاسو وړاندې چا په یو سا کې وب غړب ک نو ورته لکه ته د اوخ په شان وبس کی ښه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لہذا د انسانانو په شان کا وسموا بیا فرمایي وسموا اذا انتم شربتم او تاسو سمو اسم د الله یادی سو کوي بسم الله وای کله چې تاسو بس کوي واحمدوا اذا انتم رفعتم او بیا الحمدلله وای کله چې تاسو پاسې گئی ګوري رفعتم راوړو مطلب وب په ناس تس کوي کینه بس کی بخا پشان د ډانګرو بنو دريږي او چې کله دی وب ختم شوي نو بیا سو وای الحمدلله د الله شکر ادا کا. شپږم نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنا د خروج دعا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کور نه وته دام د ترمذی حدیث دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بو فرمایل بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله
شروع کوم په امداد د نوم د الله ځان سپارم پاغ الله نشته طاقت قوت والا بغیر د الله نه بل څوک یعنی زه ځان په الله سپارم د کور نه چې به خروج کول وته نو هغه بم په بسم الله سره دارنګ د پاره د دخول چې کله به کور ته دننه کېده نو هم به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل دا د ابو داود حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل اللهم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توکلنا دا الفاظ دي اللهم انی اسألک یا الله زغوارم تانا خیر المولج بهتر دننه کېدل دا سه زیدر نغواړم چلته بهتري وي خیر وي و خیر المخرج او بهتر وتل چې زما دخول او خروج د خیر وي یا الله زدا سه دخول او خروج غواړم نو بیا به سوي بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توکلنا شروع په امداد د نوم د الله ولجنا او د نکیدل زمونږ کورته وعلى الله ربنا توکلنا او په الله باندې مونږ خپل ځان سپارو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دخول د اغي خروج د کورنا دا بم په بسم الله دا غي وبس کل په بسم الله دا غي خوراک کول په بسم الله دا غي او د کېدل هم په بسم الله باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با هر یو کار د الله په نوم سره سکول هغه به شروع کولو نو د دې دا سو نمونې ما تاسو ته ذکر کړي نورم داسې دعاګانې به وي چې هغې کې بسم الله موجودي او د دې دعاګانو سره یاد ساتئ ما د کتابونو حوالې ورکې چې دا ابو داود کې دی او دا ترمذی او دا په دې کتاب د دې سره زه کوشش دا کوم چې تاسو له دا سبق درکم چې کم یو دعا هم تاسو یادوي نو اول ګوري چې آیا دا زمونږ د پیغمبر نه دا دعا ثبوت د دې شته او کنه ځکه دعاګانې ډېرې جوړې شوي خلکو د ځان نم جوړې کړي دي نو هغه دعا ګورې د الله په دربار کې بیا مقبول نه وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نی ثابت هر یو دعا چې زده کوئ یادوئ اول کوشش دا وکئ چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې ثبوت موجودي دا یو څه خبرې وي د تسمیه په باره کې نو اوس مونږه باقاعده بسم الله الرحمن الرحیم معنی کوو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله الرحمن چې عام مهربانو والا ذات دی الرحیم خاص مهربانو والا ذات دی بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله دا بسم الله دا در اصل څنګه او بسم الله خا د با او سین په منځ کې الف موجودو خدا حذف شو با دیتا با جاره وی دا نزدی شو سشیتا اسم تا نو داغین الف حذف کو با ور سره یوځای شو نو دینه سره جوړ شو بسم الله دا با یاد ساتي دا د استعانت د پاره راځي د با ډیر زیات قسمونه دي ځای په ځای به ذکر کوم دلته با راغله د لیل استعانت د پاره د استمداد من الله تعالی بادلتا د پاره د استمداد راغلی دی چې منګه سکو امداد واړو دی وجه ما مانم په پدې کې څوک بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله نو که تاسو نه چاته پوښتنه کو چې دلته په امداد د نوم د الله د امداد کوم ځکه دی ورته په با کې پروت دی دا با د استعانت دی لیل استعانت راغلی دی او په عربی کې با مختلف اشیاء د پار راځي ځای په ځای به ان شاء الله ذکر کوم تاسو په کې اوس دا یو زده کې چې دلته با د څه شي د پار راغلی دی لیل استعانت د پار د غیبی امداد غوښتو نو ګورئ د با او سین په منځ کې الف حذف شو با سین ته نږدې شو اشاره دی تشوا چې څنګه با سین ته نږدې شوی دی د امداد دغه رنګ تم الله ته ځان نږدې کا د پاره د امداد غوښتو نو بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تاسو به دې معنی ته سوچ کوئ چې دا شروع کوم پکې د کم ځای راغی دلته خو بیا دا پکارو بسم الله په امداد د نوم د الله الرحمن چا مهربانو والا ذات دی الرحیم خاص مهربانو والا ذات دی خو دلته ما مانو کا بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله دا چې کم متعلق د با دا ابو لیث سمرقندی رحمه الله
ابو اللیث د سا سره لیکلی کیږي سمرقندي سین سره. د سمرقند یو ډیر لوی مفسر ډیر لوی عالم تیر شوی دی 315 هجری کې دا وفات شوی دی. داغه تفسیر دی تفسیر سمرقندی او اصل مشهور پس باندې دی بحر العلوم باندې داغه تفسیر. بحر دریاب ته وی علوم د علوم دریاب دی. یقینا د امام ابو اللیث سمرقندی تفسیر سمرقندی بحر العلوم دی د علوم دریاب دی کاغسته شی وایخلی. هغه فرمای د دې په باره کې وی بدأت بعون الله بدأت شروع کوم بعون الله هغه د با مانم پکیو کی بعون الله په امداد د نوم د الله. نو دا معنا منګه د تفسیر بحر العلوم یا تفسیر سمرقندی په حواله سره وک چې هغه وی بدأت بعون الله شروع کوم په امداد د نوم د الله. دا معنا به دینه با تاسو یادوي ګوریات ساتي بیا تاسو ته وایم چې د الله په امداد سره مون قرآن شروع کو ځکه دا قول ثقیل دی. د دې یادول ګور ډیر ګران کار دی بیا د دې بیانول هم ډیر ګران کار دی. دا سر ته رسول دا ډیر ګران کار دی. نو دې د پاره ما تاسو ته ګوره آداب بیان کړیو د هغه آداب لحاظ کوي هغه آداب خیال ساتي هغه آداب ځان ته مقدم ساتي آگے دوڑ پیچھے چھوڑو نه کوي چې تاسو وروسته ورسه هیر کوي او مخې ته چې سر راځي هغه یادوي او هغه بیا هیروي داسې ونه کوي وروسته م یاد ساتي مخکې م یاد ساتي. نو دا آداب ځان ته مقدم کړي ځکه تاسو وګورئ په سر کې خلک ډیر اوس لږ شو آداب تی هیر شو. آداب مه هیروئ ښه آداب د قرآن مجید د پاره ګورې دا لازم وي. د قرآن فهم که حقیقي معنو سره حاصلول غواړئ دغه آدابو خیال وکئ او کوشش وکئ قرآن له یو مختص وخت ورکئ او هغه منګه مختص کړی دی ستاسو د پاره پوره 8 بجې نیمه ګنټه درس د الله بندګانو چې تاسو اوسم دی درس کې شمولیت نه کوي. نو زویم د دین بعد به ان شاء الله د قیامت پر ورځ به تاسو الله ته هیڅ قسم عذر پیش نه کړی شي ځکه کور کې ناست او تا ته قرآن بیانېږي. د دین بعد به الله ته څه عذر پیش کی لږ انسان تعالی شرم پکار دی د الله نه لږ حیا پکار دی د الله نه چې دوره تا خپل کلام د پیغمبر سنت آسان ک او زه شرمېدلې دوره ډیر زیات د دنیا په دې کارونو په سټډي او په دې شیانو کې دوره مشغوله شوم چې ما ستا کتاب ته په خپل کور کې نیمه ګنټه وخت نه ورکړی. الله په مخ کې به منګه سسترګي اوچتو د الله بندګانو وخت قیمتي کوي وخت پیژنئ ځان په دې درس کې اکټیو کوي کوشش وکئ چې تاسو د آنلاین درس سره ځان منسلک کوي ځان وتړئ. ګورې ما ته چې یو قسم په ګروپ کې اویلیبلی زماغه کار رواني کدا یو قسم نه وي زه به درس کوم ریکارډ کوم تاسو ته به سند کوم خو مسله دا ده چې تاسو به اورئ او که نه خو که دا مختص وقتی یو خاص وقتی ستاسو ذهن کې ستاسو زړه کې به دا خبره موجودی چیرې زمونږ د درس وخت دی او هغې دپاره به ځان مجبورا تیاری او کدی ته دی پاتې که چیرې چې کم ټایم مې واورېدو نو دا زمانه لیکل واخلئ په سپین کاغذ چې دا قرآن به ګورې سر ته ونه رسوئ. قرآن خو پرېږده صرف سورة البقره به هم سر ته ونه رسوئ. کوشش دا کوئ چې ځان قرآن ته حاضروئ. آداب مقدم وساتئ آداب خیال ډیر وکئ. دین علاوه چې دا کم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مونږ دا ډیر وای شیطان د ځان نه لري کوي چې کله در باندې د درس وخت راځي یاد ساته تاکي به سستی پیدا کیږي یاد ساته تاسو ته به قسمه قسم کارونه مخې ته کیږي قسمه قسم خبرې به مخې ته راځي. نو دغه وخت کې به تاسو اعوذ بالله زیات وای په کثرت سره چې تاسو نه شیطان لري شي. نو قرآن ته چې رالی بیا په بسم الله سره شروع کې نو ګورئ چې دا روزمره تاسو خپل دغه روټین وساتئ یو 40-50 ورځو پورې به انشاءالله تاسو په دې کې عادت شئ. نو بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله. یا الله ستا د امداد نه بغیر مون قرآن نشو سر ته رسولی ته زمونږ مرسته او امدادو کې تر اخره پورې. ګورئ دا الله نوم اول ځل تاسو دلته واورېدو الله بلکې دینه مخکې مو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله د آیات ساتي د رب کریم ذاتی نوم دی. تاسو نه چا پوښتنه وکړو داغه ذاتی نوم څه شی دی نو هغه به سوي الله. نو دا صرف لله دی لا لغیره بل د بل چا د پاره داسې نوم نشته.
څنګه چې ذات د الله رب کریم یو دی د قرنګ نوم هم د الله رب کریم څه شی دی یو دی دا صرف دغه الله دی څنګه چې ذات بې مثال دی د قرنګ دا نوم هم بې مثال دی دا د بل چا نشته بعض خلک ګرځي اسم اعظم کوي چې مونږ اسم اعظم پسې ګرځو د الله بنده دغه اسم اعظم دی که نه اسم اعظم څه ته وایي مولیان خلک په دې دوکه کوي وایي مونږ سره اسم اعظم دی هلکه اسم اعظم دغه دی که نه الله ته دا الله لږ د دې په معنه ځان پوه که په دې کې تا علوم وګوره په دې کې ته مینه او محبت وګوره په دې کې ته مرسته وګوره بیا به تا ته پته ولګي چې یقینا دغه اسم اعظم دی او د دې زیات وضاحت به انشاءالله زه تاسو ته په فاتحه اول آیت کې کوم الحمدلله د لاندې دلته صرف دوره یاد ساتئ چې الله دا د رب کریم ذاتی نوم دی ښه بیا ورپسې الرحمن عام مهربانو والا ذات دی الرحیم خاص مهربانو والا ذات دی الرحمن مهرباني په ټولو باندې دی په دوست او دشمن په دنیا کې الرحیم خاص مهربانو والا ذات دی سم مهرباني خاص دی هغه به صرف په دوستانو وي په قیامت کې د دې بم زیات وضاحت ز تاسو ته سورۃ الفاتحه ورپسې آیت کې کوم الرحمن الرحیم دلاندې خدا یاد وساتئ چې الرحمن الرحیم دا هم د الله اسما دي نمونه دي خدا حقیقت کې صفات دي د الله ذاتی نوم یو دی الله باقی چې سوره اسما راځي دا به د الله سوي صفات بوي او دا ډیر زیات دي بشمیره دي ښه ان شاء الله تعالی الرحمن الرحیم وضاحت د الله وضاحت دا به مخکې په صورت کې تاسو ته کوم نو اوس د دې معنی تاسو یاد کړئ بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله الرحمن چې عام مهربانو والا ذات دی الرحیم خاص مهربانو والا ذات دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.